نغمه خور فرمایي وایي ما سره څنګ شي دلبر ده زما شپه مې شوقه درلوده اختر ده زه او دا چینو چې د خبرې د موږ ځای کې سړي ښځې ته زربین عینکې راوړي وي زربین خو شاید نږدې کوي نو دې نه یې په سترګو کړي وای غرمه یې راچپه کړه دې وایي نه یې په سترګو کړي وای راته وایي څنګه یې په خوله کې راکړې ما د عینکو در نږدې هغه تا دې ښځې ته نه وي نو دوی یې تا ته لاس وي ده ته حاجي صاحب 5 کاله په دوبۍ کې تېر کړي او اوس معدل کابل پسې ورته راوړي روزګار د ښه خوندور چې په دنیا کې په انسان دوی غږ کېږي پیدا سو ورغه تر واده یې وکړو مړ شو دا د ځانمن غږ ده پیدا سو مخ ته واده دې وکړو خو د اخر غږ د خدای 100 کاله بعد راته نن بس دی یو څه در زیات دوه کلن شل کلن به اوس یې څه نور شي چې د یوه زمانه کې به نسته همدایان ډېر خطرناک ګپ کوي همدایان وایي سره ناست وایي د ښځو شی مسیر ده که د موږ تاسې وایي یا د ښځو اول مسیر ده ولې وایي د موږ ویل سي وویني ورته ولاړ سي سرتوب که سرتوب سره وردک ته شل دې څو عمر یې وایي ماشومانه که یادېږي خو دغه مې دوه مخواله ده چې زاړه مې بل وردک ته وایي چې خدای پیژنه مې خو رابطه ماته نه سره ده وردک نه یې کار خلاص یې ته یم کسان نسته خیر بیا باید خلک بدمغزه یي بل وردک ته وایي د همسایه د خرې سره د ابد کار کوه وایي هغه پرې راشي ولې خپله نه غی وایي خپله هم پلار دونه خو ولې ولا لکه مور دی درته وردک کې وایي ښځې دا شی خو د سور ده دا خوټې ولې توري وایي رانډی خوټ خو د سلنګ سر ده باره بل وردک وایي دغه ورزشکاران نه دي دا لوهوسي عکسونه یي دا مټ هم داسې پړسېدلي کن دا څه کې ایستلي دا ټیم ډېر غټ غټ وردک وایي راغلی له پلار سره یي چې وایي دا لوحې ته د ورزشکار عکس ویلی چې وایي پلار ته وایي پلوره د دا اوس او کسم په لوحه ځړاولی ده تر دې خو د ما د خور د شکیباتې لوی لوی کټوازیان وایي د اختر پر ورځ باغوش ته کوي بیا چا ورته ویلي چې مړی چیرې یاست د اختر پر ورځ کور ته درل وایي موږ خو دغه باغوش کې وایي تاسو څه درغیم د اختر پر ورځ باغوش کې وایي ښځه یې تاغیم د اختر پر ورځ سړی ځي د دوستو قریب کړي خبره دا لابه تاسو کټوازي ته کونډه کړې وې دا کوناټي ته ورته کړی وایي غږ دغه نه ده وایي داسې نه یم لکه کعبه زه دې له پلوه ګیله به نه سره کوو دغه خبر چېرته ووایي چې د اندړو د ویډیو کې ډېر توهین کوه من اندړ قصیدان نه دي نو د اندړ قصه ونه کوم خو بیا دا نور قومونه خفه کېږي ته په ضد د نوره قوم وایي له کوچي سره وایي اوښ را روان د کابل کندهار په سړک کې یو وخت کې د ملانو واسې اوښ را تېر سوی یا سړی ورسره د اوښ وایي د اندړو خواته غوږونه داسې وي خواخوا هر شی غږېدو لړوېدو د خلکو چې حقیقت په څومره وي وایي چښتنې ورته چې ولې د اندړو خواته غوږونه داسې ونی وایي دا ډېر شیطان کار وایي دا لکۍ دې ولې په شرق کړه بیا په غرب وایي له شرقه یې تار غرب یې دا بزرګ ښځې دغه د تاسو کټوازي وایي پیران په نر خره برسیا راکاس اخیست بیا یې کور ته رالېږلی مور ته یې وایي پیته کې غږېدل چې مور جانې غلطه نه شي دا یې سر والزویې بل کټوازي ته وایي څه چاپکه پیژنې وایي قرآن لاس وارې مې خوړلې م د خوراچیر کټواز ته وایي د امر بالمعروف نفر لاړو نو دا ځوانان سره ټوپ کړي چې په لمانځه کې فرق چې څوک فرض دي په اوداسه کې څوک فرض دي په غوڅه کې څوک د ځوانانو شی نه دي همدایان امر بالمعروف نفر سوال
ځوان هغه سپین ږیري چې د دا ملایان هغه قرآن کوي موږ شی دی سرس کې شی دی هغه دوی شی قرآن کوي امام دی دغه شی دی ومنډه په غوټه کلمه ورته پېکمانه چې موږ مسلمان یو نه مسلمانه سهار شوی دی هغه ته ټول مازې غره تبلیغیانو دوه درته وکړم ناوخته هم ده تبلیغیان وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناست ساه جوړوي قدرتي زلزله وه خلکو منډه سره اخیست یوه نجلۍ منډې وهي پښه یې بنده شوه تبلیغي په غېږ کې ور ولوېد تبلیغي وایي څنګه په غېږ کې ونیوله سبحان الله څومره پرمختللی ملک د بشري مرستې بیا راورسېد بل تبلیغي سره وایي ملګری شو نو دا ملګری ډېر سخت جوابي چینی وایي دومره زوردا د یارې خو موقع نسته د جوابي موقع پیدا شوې ده په قبله ناسته وایي ده تبلیغي سړي زوی یې دولي خو قبله ده پټ تبلیغي باید خبر نه کوي خدای دې موږ ته نه پرې کوي شک ترې سوای په عذاب په لمر خط کې نسته وایي قبلې ته شاسو پټ سړی یې شمال طرف کې وایي دولي ته تاسې افغاني قبله ده بیت المقدس ته پټ کندهار خوا څخه وایي دولي خلک هم برکت ته د حیا نه سړی کاریان ساتي وایي تبلیغي ته غاڼه په لاس ما خو نه پرېږدي نو واپس چارې خوا ته سموي ماکس یې اخیستی وایي دا چل ملتار د ابوی سره وکړي اوس وایي تبلیغي دوه بحثونه منل بل تبلیغي وایي په موټر کې سپورت ملي بس کې ملي بس کې سپورت ده اوبه وویني یا ملي بس نه ده د کاشتر موټر چېرته ځي اوبه وویني موټروان ته استاده ودرې درته به اودس کوې چای به لمانځي موټروان وایي مړې یوه بجه لعنت د 12 اودس دی بیا چې یو څه ځای ولاړ شي اوبه وویني بیا موټروان وایي استاده ودرې دلته به اودس کوې چای به لمانځي موټروان نه درېږي وخت ډېر دریم وار چې هغه پرې کړی بیل چې استاده ودرې دلته به اودس کوې چای به لمانځي چې سیب کې سپور هغه تا کوشش کوي ځان دونه دینداره وي خو په جومات کې به راسپړي چرسي وایي جومات ته ورغی ملا چې وځه ځینه بې غیرت هلته چسته کوي جومات ته راځي وایي ملا صاحب که زه به دې هلته غیم چې په جنت کې مې وویني هغه تر دغه دې بیا نه وي دغسې یو نوراني بشر لکه خدای جل جلاله داسې ښایسته پیدا کړی قسم ما درته وګورم ای زړو ښځو خبر ده کته مې کته ولاړ شي پورته دغه دا د سترګو تور نه دی دا تور پورته ولاړو سپین مې کته راغی وایي کته مې کته ولاړو پورته امام نه له موره پوښتنه خدای دې وبخي تا موره وایي دا څه شي چې کته وایي زه دا د سترګو کښې کته مې کته ولاړو پورته د پښتو خومره کم پښتو ده زه بل کله وزیر ورسره میرام شاه ته سپور شوم که ځدران ښه کیسه ورته کوم څه دې وې ما خو بیا هم دغسې وایم ښه څه دې دوی غیږ زه نه پرې پوهېږم ما تیپ ته ور واچوله ورچنې چې وځي ورجاوچې وه باغیني ته وخورې ورې مندتې نورې راوړې اولادیني ته د بنوڅي کراماړي یادو زین نه د غوړي یادو راچولی دی پیاز دیگای بوریگی لکاجوز دقیقه دی آواز وردگان وایگه ملائک تا ناوقت ورد سیازه بیویشلی سیمی تا کما زبا پاک وای ملائک توی زی بخلاسی زیر غل چکری زی پس عجیزه ملائک رسولی تا قیشو ایش کس من مکار در تراشو وردگ در طولای جسوی وقت کسا دیدی وردگو پنا پاک کردی ده هغه کومه وه هغه وایي وردګ په امان کې یا یو ساده وردګ دی هغه بل جز ده یو ساده وردګ دی یوه ښځه کړې دی هغه ورسره پروت پیس نه پرېږدي بل وړې ښځه بیا ورسېده سوې دی دوی شته دا چې وایي دا مړی دی دوی د هغې شته دا چې وایي دا قبر دی راځه چې خیښ یې کړو ښځې چې کړې ښځې وایي خوټل دا چې وایي دغه دوه هم دړ دي دوا ته راغلي بل وردګ وایي په امان کې دا خپل شی ډېر پاک خرې دی د یې ښځې په کار کوي چې دا سپوک سترم هغه شرپیر په امان دی توګم دی د میوړه د پښل امام راغی د تا په څلوېښت خرې ما ولې زه خو اجازه نه ما د میوړه د پښل وکړه ما سره وایي تا سخته خرې کېږي وایي ولې وایي د میوړه خو بیا د لاسې میوړه جای وایي
تمام که پانتون ته ورغلی د کابل هغه دوه ټوکیان له لوګره راوستلي دي ماشل په وایي په دی ونه زوړای سره کړه وګوره د مونږ د نیچان په وایي سم چټي راځي نو ونی وایي دوه ټوکیان له لوګره در سره وستلي تر پلی ور باندې ما زس په ځان دومره اعتماد ونه لرم ولې وځه ښه تر وسه په من په خدای ما ته نه ده دې ستنه خدای وایي ډېر بیا باکه دي ما بیا باکه دي پرانی ما په سلو کې اتیا فیصد بیا باکه دي دا شل کلی سره هغه دې سړی ورته وایي چې ته ویډیو مې نه غواړم او بیا بیا راوایه کزه مې دا څنګه کونی ته ډوډۍ سره وخوړل چې ماسینین هم دي استادان دي پانتون هم ناست دي ما د هغه وخت غاټه وه دا موټرسایکل چې په سپورټ د آباد ورته سیخ نه کلچر کوین چې بنې ما بیا داسې دا څه کیسه مجاهد نه دي تار دا یو معاشره ته وایي اتان کاکا دا یره خو دې دا ښکاري له کلچر کوین چې بعد سیخ ما پیره ما لګېږه ولې مې یو کلیوال ډېره غاټه یره وه بازار ته تللی وای غني چیرته چې او ریش وای د مخ پیره ورسې چې شی د ریش خو دې جادې نه وه څونه مسواکونه یې استادانو دې پیاسې کېرس نو تک تور دي دوه مدارکان څه بلا ولې داسې تک تور یاست اوس دا تعلیم خو که په دماغ تاثیر کوي په پوستو کې خنک خطر یخ شور نه سبق وایست وای سمو شپه سره داسې تک توري داسې تاثیر ده مهدیاتی دي کوس پلاش مو سره Stala je mesela.